مسلمان یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي کیفیت دومره نږدې یم دروړی د وجود خوشبو دې هم را باندې لګي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش حاضر یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې مونږ همیشه دپاره دا هڅه کړې ده، دا زیار مو ویستلی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو، په دغې سکرین یې تاسو ته وښیو. په دغې لړ کې راسره نن زلمی شاعر، نوجوان شاعر میلمه دی. دیو نه به د دیو شعرونه هم اورو، د دیو په ژوند به هم یو څو خبرې کوو. راځئ چې د ټولو نه مخکې د پروګرام کې هرکلی او ستړي مو شي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلکش صاحب ډېره زیاته مننه، خیر راغلی درته وایم. خیر راغلی، هر کله راشئ. ستاسو هم ډېره مننه. دې کې شک نشته چې د خپل شعر په وجه باندې تاسو ځان له پېژندګلو پیدا کړې ده. ډېر ملګري پېژني، ډېر ملګري به په اول ځل باندې تاسو ګوري د پیرزونې په دې سکرین باندې. هغې ملګرو دپاره خپله پېژندګلو کوي چې تاسو څوک یې، د کوم ځای سره تعلق ساتئ. ډېره زیاته مننه. زه سید حبیب یم، سید حبیب افغان، د بر پښتونخوا لوګر ولایت یم او اوس خپله یو محصل یم د 14 صنف، یعنې د پوهنتون مې 2م کال دی. صحیح. الله دې وکړي چې دغه کار مخ په وړاندې جاري وساتي. سید حبیب صاحب، څومره وخت نه لیک کوئ، څومره وخت نه شاعري کوئ؟ د شاعرۍ استاد زده کړې مو چا نه کړي؟ تقریبا 2010 نه زه لیک کوم، شاعري کوم، داسې ما ته ګوډه شاعري کوم او استاد مې داسې خاص نشته، بس حالات دي سړی لیکلو ته مجبوری چې څه ولیکي. داسې خاص استاد نه لرم، نه مې چاته تر اوسه شعر ښودلی چې دا زما شعر دی یا څنګه. زه بس استاد مې نشته او شعرونه ګورم، د هر شاعر شعرونه ګورم، هغه لولم. صحیح. راځئ چې نن د پیرزونې په شیشه باندې خلکو د ستاسو شعر وښیو، واورو، خوندونه ترې واخلو. څه به راسره شریکوئ؟ غزلې دي راسره، غزلې به درته وایم. له هغې نه مخکې یو بیت درته وایم. وایي د هغه مینه جدایي هم بېکسي بېوسي، د هغه مینه، د هغه مینه جدایي هم بېکسي بېوسي، څو انقلابه مې په دې ځوانۍ تېر کړي. ډېر ښکلی شی. له هغې نه وروسته یو غزل درته وایم او وایي هغه له تا پسې رنځور دی هغې، هغه له تا پسې رنځور دی هغې، ژوند دې سرور لکه تنور دی هغې، او ته ترې خفه یې چې ناوخته راغلی، ته ترې خفه یې چې ناوخته راغلی، هغه د بل سړي مزدور دی هغې، او ظالمان لوږه بې وسي ده دلته، ظالمان لوږه بې وسي ده دلته، زمونږ د کلي د انځور دی هغې، او تا پسې ما پسې او نورو پسې، تا پسې ما پسې او نورو پسې، غیبت د دې خلکو کلتور دی هغې، او وخت چې تېرېږي لا یې خوند زیاتېږي، وخت چې تېرېږي لا یې خوند زیاتېږي، ستا محبت لکه انګور دی هغې. ډېر ښکلی. دا بیا ووایه دا شعر. ډېره مننه. وخت چې تېرېږي لا یې خوند زیاتېږي، وخت چې تېرېږي لا یې خوند زیاتېږي، ستا محبت لکه انګور دی هغې، لږ له وری نه د دیدن پرې کوه، لږ له وری نه د دیدن پرې کوه، حبیب له خپل زړګي مجبور دی هغې. واه، ډېر ښکلی، مزیدار، ډېر خوند دی ستاسو غزلو کې. نور د نه هم څه اورو؟ څه به راسره شریکوئ؟ نور غزل دی، یو غزل ورته وایم، داسې نیمګړی غوندې دی. وایي روژه دې ده خو ستا روژې نه کېږي، روژه دې ده خو ستا روژې نه کېږي، په پردي مال باندې عمرې نه کېږي، او هسې نه څوک مې په مرګي خفه شي، هسې نه څوک مې په مرګي خفه شي، زما د غږ د جنازې نه کېږي، او شاید غمونه رانه هیر شي پکې، شاید غمونه رانه هیر شي پکې، خو ما نه تک تر مې کدې نه کېږي، او ځکه مې خوښې دي سندرې اورم، ځکه مې خوښې دي سندرې اورم، چې پکې ذکر د وسلې نه کېږي. بیا وایه دا شعر. ځکه مې خوښې دي. ډېره مننه. ځکه مې خوښې دي سندرې اورم، چې پکې ذکر د وسلې نه کېږي، او لکه بې توغه بې سربازه مورچه، لکه بې توغه بې سربازه مورچه، له هغې بلۍ نه اشارې نه کېږي، او هغه د ورور سوره کې تللی جنۍ، هغه د ورور سوره کې تللی جنۍ، هېڅ کور کې هېڅ ذکر د هغې نه کېږي. واه، ډېر ښکلی. محب، دغه شاعرۍ له دغه ټکو له دغه الفاظو له مو کتابي شکل ورکړی دی که نه؟ شعرونه مې ډېر دي، تقریبا 200-250 شعرونه ما لیکلي، خو خپل شعرونه راته داسې
د کتاب جوګه نه ښکاري چې زه د باید خپل شعرونه ته کتاب ورکم، کتاب په شکل خلکو ته وړاندې کم، او ما ته ښکاري زه به د خلکو وخت کوم چې صحیح. ماشاءالله ستاسو ډېر ښکلي شعرونه دي، ډېر درانه الفاظ مو راوړي دي. الله دې وکړي چې په کتاب باندې کار وکړي او کتاب ملګرو ته راشي. تاسو یې شعرونه زموږ ډېر دي، دغه شعرونو کې کوم مواد زیات دي؟ مطلب ستاسو نظمونه شته دی یا غزل نور څه شي له متوجه ورکړه؟ نثر څه شی باندې کار ډېر کړی؟ زیات کار خو مې په غزل کړی، نظمونه مې هم لیکلي، 2-3 داسې ټپیز مې هم لیکلي، ټپې مې هم لیکلي، خو زیات توجه مې یا زیات پام مې شته غزل ته او خدای. بل غزل نه هم اورو، بل غزل را سره شریک؟ صحیح، په ډېره مینه در سره شریکو. وایي هسې ویلي و چې شعر مې خوښ دی، هسې ویلي و چې شعر مې خوښ دی، اوس په شعرونو مې مغزه ډډ کړي، او د یار په اوښکو کې رانجه و توبه، د یار په اوښکو کې رانجه و توبه، نن مې په شهدو کې رانجه ګډ کړي، او ته چې لمده شوې پرې زمونږه کرا، ته چې لمده شوې پرې زمونږه کرا، ما د هغه باران اوبه ډنډ کړي، او ما ویل یریږم له مارانو څخه، ما ویل یریږم له مارانو څخه، جنۍ د خپل وربل ویښته لنډ کړي، او څوک دې پرېږدي رانه په کومه بځې، څوک دې پرېږدي رانه په کومه بځې، حبیبه څنګه دې کالي غونډ کړي. ډېر ښکلی دی، ډېر زبردست. یو غزل را سره حبیب جانه بل شریک بیا پروګرام را غونډه. ډېره مننه. وایي یا پیره راشه که نه چېرته لاړې، یا پیره راشه که نه چېرته لاړې، کاروانه زرکو پسې غره ته لاړې، او د ښار امام ملنګ کوکنار پاتې شول، ان د سالک سره سفر ته لاړې، او په تورخم واوښتې لغمان دې ولید، په تورخم واوښتې لغمان دې ولید، کرن خان لاړې مایپر ته لاړې، او ممتاز ځان سره سعود هم بوزه، ممتاز ځان سره سعود هم بوزه، که د کابل نوروز اختر ته لاړې، او خاطر ته ورشه حمزه مه هېروه، خاطر ته ورشه حمزه مه هېروه، بیتابه چرته که خیبر ته لاړې، او ځان سره یو څه د صابر غزلې، ځان سره یو څه د صابر غزلې، باچا کابل ته که چکر ته لاړې، او حبیبه ټول در سره لر راوله، حبیبه ټول در سره بر راوله، له پښتنو پسې که لر ته لاړې. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. حبیب بل غزل را سره هم شریک؟ بل غزل دی وایي چې هسې خو نه وایم چې مرم در پسې، هسې خو نه وایم چې مرم در پسې، تر دروازې پورې چې تلم در پسې، خلک اوبه شیندي چې زه مسافر، زه مې د زړه وینې شیندم در پسې. ډېر ښکلی شعر دی، بیا ووایه. ډېره مننه. وایي خلک اوبه شیندي چې زه مسافر، زه مې د زړه وینې شیندم در پسې، او خدا زده که چېرې دې په خیال کې راشم، خدا زده که چېرې دې په خیال کې راشم، زه لیونی غمونو کړم در پسې، هسې هم مرم خو چې تاوان شم په تا، هسې هم مرم خو چې تاوان شم په تا، نن به د زهر ګولۍ خورم در پسې، او تا سره تک تر دروازې مې بانه، تا سره تک تر دروازې مې بانه، هسې مې ویل چې ورتړم در پسې، او شپږ ځل پرې تېره شوم اوس نیمه کې یم، شپږ ځل پرې تېره شوم اوس نیمه کې یم، د لاس په ګوتو شپې شمارم در پسې، او لاړې او پرېږدې خودم څه ظالمې، لاړې او پرېږدې خودم څه ظالمې، زه لکه شمه سوځېدم در پسې، او حبیبه نه به شې یوازې رانه، ستا په قدم به قدم ږدم در پسې. الله دې وکړي چې ستاسو ژوند کې الله پاک برکت واچي، دغه شان مخ په وړاندې د پښتو ژبې دپاره کار وکړئ، خدمت وکړئ، دغه شان د پښتانه ټکي راوړئ، پښتنو ته یې ورسئ. پروګرام پیرزونې له دې وخت ورکړو، د دغې ناستې دغې وخت ورکولو د یو جهان مننه کوم. ډېره مننه، ستاسو مننه کوم چې دومره سخته ګرمۍ کې تر موږ راغلی، او موږ د اماد ګوډ شعرونه مو اورېدونکو ته په خپل سکرین وښودل. ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه. ما سره به الفاظ نه وي چې تاسو ته ووایم چې تاسو څومره مشکور یم، څومره ډېره مننه، ډېره شکریه. ملګرو دا و حبیب افغان چې تاسو موږ سره د پیرزونې په سکرین باندې نن واورېدو، ومکتو، خوندور شعرونه مو ترې واورېدل، ستاسو به خوښ شوي وي. انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره. تر هغې دمه چر دی هاد آباد او بریالي اوسئ.